سلامونه جوړ په هر ځای غوټې یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګوري. د چین د دولت رئیس شي جین پینګ په 2021 کال کې د ووجن د انټرنیټ نړیوالې سرمشرۍ ځای ته په پیغام کې لیکلي وو چې د بېلابېلو هیوادونو خلک دی له ډیجیټل مدنیت څخه خوند واخلي او د بشر د ګډ برخلیک ټولنه دی آباده کړي. ډیجیټل مدنیت د انټرنیټي تکنیک پر بنسټ د عصري او آري ساینس او تکنیک په ځانګړتیاوو سمبال دی. له ډیجیټل مدنیت څخه خوند اخیستل او پر مټ یې د بشر د پرمختګ پیاوړتیا د نړیوالو پر مخ د زمان او وخت ګډه مسله ده. زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې تاسو ته په چین کې د لویو ارقامو د صنعتي چارو د پرمختګ او نړیوالو همکاریو په اړه معلومات درکړم. د چین د 2023 کال د لویو ارقامو د صنعتي چارو نړیوال نندارتون شمېرې ښیي چې په 2022 کال کې په دغه هیواد کې د لویو ارقامو د صنعتي چارو عمومي پیمانه 1570 میلیارد یونو ته رسیدلې چې دغه اندازه د 2021 کال د همدې مودې په پرتله 18% زیاتوالی ښیي او د چین د ډیجیټل اقتصاد د پیاوړتیا مهم قوت ګرځېدلی دی. دغه راز په 2012 کال کې د چین د سافټویر د خدماتي چارو عمومي ګټې 2500 میلیارده یونه وي او په 2021 کال کې یې یادې ګټې تر 9600 میلیاردو یونو رسیدلې وي چې د هر کال د زیاتوالي منځنی اندول یې 14.1 و. نړیوالو همکاریو ته په کتو چین د 2022 کال تر اکتوبر پورې له 14 هیوادونو سره د ورېښمو د ډیجیټل لارې په عنوان همکاریزې خوکرۍ لاسلیک کړي او له 24 هیوادونو سره یې د ورېښمو لارې آنلاین سوداګرۍ په عنوان د 2 اړخیزو همکاریو نظامونه جوړ کړي دي او دغه راز د منځنۍ او ختیځې اروپا له هیوادونو او د منځنۍ اسیا له 5 هیوادونو سره یې د سوداګریزې همکارۍ او دیالوګ نظامونه د جوړېدو په حال کې دي. د چین او جنوب ختیځې اسیا د هیوادونو ټولنې ترمنځ د مخابراتي او معلوماتي بندر او د چین او عربي هیوادونو ترمنځ د ورېښمو آنلاین لارې د آبادولو بهیر هم روان دی او د خپل ډیجیټل اقتصاد د پیاوړتیا پر مهال یې نړۍ ته چیني لایحه هم برابره کړې ده. چین د ډیجیټل اقتصاد په نړیواله ادارې کې فعال ګډون لري. د 10 سترو هیوادونو او د اسیا او ارام سمندري سیمې د اقتصاد او همکارۍ سازمان په چوکاټ کې یې ډیجیټل اقتصادي همکارۍ پیاوړې کړي. په متقابل درناوي پراخه او عادلانه توګه یې ډیجیټل سوداګریزې چاپیریال ساتلی او د ډیجیټل نوښت تخنیک همکارۍ او قانون د پرمختګ لپاره کوښښونه کړي دي. قدرمنو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. خدای پامان.